بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول د نوید بھائی شکریا ادا کوم چې کوم پروګرام وي د کلي وطن د خیر ښېګڼې زموږ ټول عوام سره یې مرسته کړې د ټول قوم طرف نه شکریا ادا کوم. بیا نن موږ کوم راغلي درنه قدرمن میلمانه چې چا دغه مزدوره دپاره دې ته زه ویلچیر نه یم، دې ته زه کروزر نه یم، دې ته زه ویګونه یم. ولې چې د موته د دې شي باته نه لګېږي. لکه دا مزدوران نن دومره خوشحال دي، دا ما نه رېښستي او نه ما ورته راوړي دي، دا بل چا راوړي دي، دا د عمران بھائی راوړي دي، دا د عبدالرحمان بھائی راوړي دي، خو خوشحال زه یم ورته. او دا مزدور دومره خوشحال دي چې دې حد نشته. مو دې خلکو ته یم چې د مو په 10,000 په 60,000 روپیې باندې مو ته څه نقصان نه رسېږي که مو د خدای په لیاره کې مزدورو دپاره یو ویلچیر واخیسته، کمپاونډ واخیسته، یا دو ته د رمضان پیکیج رمضان روان دی سوار کې پیسې ورته، یا نور داسې دو سره موبایل پر کار وکړ. خو یوه مزدوره ته په لاس 15,000 په 60,000 روپیې باندې د دنیا سہولیات میلوي. هغه سہولیات داري چې دا ورته نن دومره خوشحال دي که دا ورته خدای په ګوډي ورکړو. نو موږ دغه خپل عوام ته او خپلو مشرانو ته او خپل وزدارو خلکو ته دا ریکویسټ کوم چې تاسو ته مال کې کمی نه رسي، خدای پاک چې ما په لیاره کې ورکړي ورکړه زه تاته 100 روپۍ درکړم. نو خدای پاک چې کومه خبره کړې دي هغه الحمدلله هر یوه خبره رښتاره او هڅې شوي دي، خو هغه پیسې چا لګولي دي هغو ته دوباره خوند ورکړي. که د نن عمران بھائی راغلی دی دغو سره دا ښېګڼه وکړه او دغو سره دا مدد وکړه، نو د دې د بل پر خوند لیدلی دی، د دې د مزدورو دوا لیدلې دی، د دې والا هغه کومه ستونزې وه یا کوم تکلیف و غیر لیدلی و. نو موږ سپیشل شکریا د ټولو مزدورو طرف نه الحمدلله دا تنظیم جوړېده. هغې ورځې نه تر نن ورځې پورې زه بې حیثیت زه هر چاته یم چې زه قوم سره په هر یوې غم او په هر خوشحالۍ کې ولاړ یم، خو بیا خاص کر مزدورو سره ما ورته ویلي چې زما بې حیثیت یو ځان سره یو مزدور واچولی چې دا ورځ په هر سړي باندې ریدی شي، د خدای پاک کارونه لري، اکسیډنټ هم کیدی شي، بیمارۍ هم کیدی شي. موږ سره دا داسې احساس دی لکه موږ خپله مزدوره وو. نو دغو خلکو ته هم دا ریکویسټ دی او خاص کر اکبرشاه بھائی شکریا ادا کوم. لکه دا ما پر بې حیثیت یو افسوس خبره دی او بس مجبوري دی مو خلیم نه وو منډې درړې وي چې مزدوره لګیا وي، مزدوره باندې سامان تقسیمي پروژې کې مزدوره لګیا وي، مزدورو دپاره سوال کې دا سوال مو دپاره پکار و، دغه خدمت مو دپاره پکار و. خو دا مو بیا یې پرېښود کوم، بیا یې اسلام آباد نه نن عمران بھائی راغلی دی، غز سر نه دی دغه سوچ و دغه فکر و په خپل ترو باندې دغه پر دغه مرسته کړې دی، دغه سیسټم یې کړی دی. موږ سپیشل شکریا ادا کوم. ما څومره ملګري یو مو به هر یو خوار غریب سره مرسته کوم، خو خاص کر په مزدوره سره ذکر کوم سره روانه د روژې بختوره میاشت دی او دا یوه خبره کوم چې په دې روژې کې به مو دسترخوان لګول تاسو ته پته وه مو نه لګول، مو به باقاعده خدمتګار مو خلکو به لګول، خلکو به هغه مرسته کوله. نو بیا به زنه مزدوره راغلو بونه به مو بیګي ده تپوس کول چې جي ته راغلی یې تا کور او ته خوشحال یې ویل زه ډېر زیات خوشحال یم. خو کله چې م بچیري هغه وګیري، کله چې م خبره څه ده چې مزدوره اوس هغو ودونه کړي وو بیا وروسته لږ زیات خراب شوي وو مزدوره شوي وو. نو ما څه کله سوچ وکړ مو چې دا خو دا حالات دی چې نن صرف تشه روډۍ ته خوشحال دي چې مو روژه ماتې ډیګاله وخوړه او که دغو سره بیا د روژې پیکیج والا مرسته وشي دا به څومره خوشحال وو. نو هغه تاسو هم ماشاءالله لګیا وو، خاص کر زه عمران بھائی ته یم سره روانه روژې بختوره میاشت دی، څومره وزداري ملګري دي هغو ته سره رابطه وکړئ. انشاءالله تاسو نه موږ امید لرو چې الله پاک په تعاون سره چې روژې دپاره به انشاءالله تاسو یو ښکلی پروګرام دو دپاره شریک کړو. ډېره مننه د عبدالرحمان بھائی عمران بھائی او سره راغلی حاجي صاحب مو سره او اطهر بھائی سره ملګري دي، احترام بھائی ټولو شکریا د کوم ډېره مننه.